سلامونه او نیکې هیلې احترامات ګرانو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلاست افغان میډیا دا وخت تازه او مهین پر وخت خبر لومړي سر کې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د هغې راهیسې چې د افغانستان پلازمینه کابل د طالبانو لاسته لوېدلې ده د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر شاوخوا حالت لا هم له بېنظمۍ ګډوډۍ او وارخطایۍ ډک دی امنیتي حالت هم ډېر نازک دی نن سهار یو افغان په ډزو بړ شو او 3 نور ژوبل شول زرګونه کسان هڅه کوي له هېواد وتښتي سلګونه ټنه بشري مرسته هم نشي کېدای هوایي ډګر ته ورسیږي که څه هم ځینو لویدیځو ځواکونو ویلي د خلکو ایستلو لپاره مدعا دی وغځول شي د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې نه غواړي د اګست میاشتې له 11 نیټې وروسته د بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي دا هغه وروستۍ نیټه ده چې امریکایي ولسمشر جو بایډن تېره اونۍ اعلان کړې ده ګرانو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو تاسو ته ښه راغلاست او نیکې هیلې وایو لومړی سر کې زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ مننه